سلام، وخت مو بخیر. اسیم الله عزیزی ام. با ما را اړوم د دې مهال مهم او وروستۍ خبرونو ته. د افغانستان د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د هند ته په رسمي بلنه نوي ډهلي ته سفر کړی. عامه روغتیا وزارت د دغه څو ورځني سفر موخه د دواړو هیوادونو د روغتیايي همکارۍ پیاوړتیا، د تجربو تبادله او د ګډو هڅو تنظیم ښودلی. یاد وزارت وایي چې ښاغلي جلالي به له هندي چارواکو سره د لیدنې سربیره په ځینو تنظیم شوي پروګرامونو کې هم ګډون وکړي. نوموړی به د افغان روغتیايي کارکوونکو ظرفیت لوړونې زمینې برابرول، افغانستان ته د معیاري درملو واردولو، طبي تجهیزات او نور مواردو اړوند ناستې وکړي. عالیه وزارت د حقوقي ورکړې نوبتي مهالویش اعلان کړی چې له مخې به په راتلونکي جدي میاشت په شلمه په نوبتي ډول شپږو ثبت شوي ادارو د متقاعدینو د حقوقو ورکولو پروسه ته مراحل کیږي. یاد وزارت لیکلي په دې نوبتي مهالویش کې د افغانستان برېښنا شرکت، د ښاري اوبو رسونې، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، ملي راډیو تلویزیون ریاست او د کورنیو چارو وزارت ډګروالانو ته حقوق ورکول کیږي. د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ اړوند د کابل کندهار پر لویه لاره د بادام په سیمه کې د سراچې ډوله موټر د ترافیکي پیښې له امله د 2 مېرمنو او 2 ماشومانو په ګډون 9 کسان ټپیان شوي دي. یاده پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې د سراچې ډوله موټر د شا ټایر د بچ کېدو له امله له سړکه وتلې او چپه شوې. د پاکستان مرکزی بانک د تازه موندنې ښیي چې په تیرو 20 میاشتو کې د پاکستان فدرالي دولت پورونه په بېساري ډول زیات شوي او د هغه هیواد اقتصاد یې بحران تر بریده رسولی. اقتصادي شنونکو خبرداری وکړه چې دغه بهیر به په مالي سرچینو دروند فشار راوستی او د خصوصي سکتور باور یې زیانمن کړی دی. قدرمن اوریدونکو، خبرونه مو همدومره وو. تر بیا ښې چارې.